ډېر خلک هغه داسې عادت جوړ شوی چې سحر مونځ وکړي نو د هغې نه پس خوب کوي. حال دا دی چې دغه ټیم کې خوب کول ډېره زیاته بېخیري راوړي انسان ته. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر دا وختي ټیم چې دی دې کې د برکت دعا د خپل امت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره کړې ده. سحر بن وداعه الغامدي رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت دپاره دعا کړې ده. دعا کې دا ویلي چې اللهم بارک لامتي فی بکورها. رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الله زما د امت دپاره په دې سحر وختي ټیم کې برکت وارته، یعنی کم خلک چې وختي پاڅېږي او وختي روزګارونو لځي او سحر کې خوب نه کوي، نو دغه ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه دعا کړې ده چې الله پاک په دغه وخت کې زما د امت دپاره برکت واچي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قانون هم دا و چې کله به یو سریه لیږله صحابه به د غزا او جهاد دپاره لیږل، نو دا به په اول د ورځ کې لیږل، ځکه دغه کې ډېر زیات خیر دی. پخپله دا سخر رضی الله تعالی عنه دا تاجر و او ده به وایي چې کله خپل د تجارت مال لیږو نو دا به بیخي په اول د ورځ کې لیږو، دا سحر وختي ټیم په دې کې به لیږو. نو حدیث کې راځي فاسرا وکسر ماله، دغه صحابي دغه مال سوا شو، الله پاک له مال ورکو، الله پاک هغه له مالداري ورکړله. د څه وجې نه؟ د سحر وختي د وجې نه خپلو روزګارونو ته وختي تګ، وختي فاسېدل او خپل دکان خپل تجارت ته تلل. یو حدیث کې راځي مر النبي صلی الله علیه وسلم علی ابنته فاطمه رضی الله تعالی عنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلې لور فاطمې رضی الله تعالی عنها باندې ورتیر شو، وهي مستجعه وقت الصباح، او هغې ډډه لګولې وه پرته وه د سحر ټیم وختي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپلې لور ته ویل یا بنیه، ای زما لورکۍ قومي فاڅېږه، اشهدي رزق ربک، د الله رب العالمین رزق ته حاضره شه، ولا تكوني من الغافلين، او مکیږه د غافلانو نه. ولې؟ فإن الله يقسم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. الله رب العالمین د سحر پر ټیم کې رزقونه تقسیموي. سحر چې کله سحر راوخیږي د دې وخت نه واله تر د نور د راختلو پورې په دغه ټیم کې الله پاک د بندګانو رزقونه تقسیموي، نو ته خپل رزق ته حاضره شه او غافله کېږه مه. په یو بل روایت کې داسې راځي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو معمول داسې و چې هغوی به کله سحر مونځ وکړو نو بیا به په خپله مصلا باندې ناست وو تر د نور د راختلو پورې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک هم داسې و. سماک ابن حرب فرمایي وایي ما جابر ابن سموره رضی الله تعالی عنه نه تفوس وکړو چې ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته کېناستلې؟ نو هغه راته وویل چې نعم او کثیرا ډېر زیات به زه د هغه خواته کېناستلم. نو کان صلی الله علیه وسلم لا یقوم من مصلاه الذي یصلي فيه الصبح. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلې مصلا نه د خپل ځي د مانځه نه د سحر په ټیم کې د هغه پورې نه پاڅېدو تر څو پورې به چې حتی تطلع الشمس، تر څو به چې نور نه وراختلې. یعنی کوم ځي باندې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر مونځ وکړو هغه ځي باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و تر د نور د راختلو پورې، او کله به چې بیا نور راوخوت نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل ځای نه پاڅېدو. یو بل حدیث کې داسې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی الغداة فی جماعت، څوک چې د سحر مونځ په جمع سره وکړي ثم قعد او بیا کیني وده نشي، یذکر الله او الله ذکر کوي، د الله ذکر په زبان باندې جاري حتی تطلع الشمس، تر دې چې نور راوخیږي، او ثم صلى رکعتین، بیا دا سړی 2 رکعته مونځ وکړي نو کانت له کاجر حجة وعمرة تامة، دې سړي ته دومره اجر میلاو شو لکه پورا حج او عمره. دومره ګټه وکړه په دغه معمولي وخت کې. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه زوی یو ځل وده شوی د سهار په ټیم کې، د سهار د مانځه نه وروسته وده شوی، نو عبدالله ابن عباس یې خواله رالی ورته ویلې بچیه پاڅېږه، ته خو په داسې ساعت کې ځان وده کلی دی چې تقسم فیها الارزاق، په دې کې رزقونه تقسیمیږي، نو پاڅېږه دې ټیم کې خوب مه کوه. نو په کار هر مؤمن له دا بیا خاص کر دا مسافر تجاران خلک چې دي په دې سهار وختي ټیم کې خپل تجارت او خپل دکان له تلل او وده کېدل نه، دې کې ډېر زیات خیر او برکت پروت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ټیم کې د امت دپاره د خیر او د برکت دعا غوښتلې ده چې الله پاکه زما د امت دپاره په دې سحر وختي ټیم کې ته برکت راولېږې. اللهم بارک لامتي فی بکورها، په دې سحر وختي کې یا الله زما د امت دپاره په دې سحر وختي ټیم کې برکت